الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ وئ. لسم درس ده او ګرامر برخه کې اډورب او کنجنکشن باندې خبرې کوم. به راځو اډورب ته چې اډورب څه شته وایي. Adverb is a word which modifies a verb, adjective or sometime another adverb. Adverb is a word دا یو لفظ ده which modifies کوم چې موږ ته تشریح کوي a verb یو فعل، adjective یو صفت and او sometime او بعضی وخت another adverb، بعضی وخت موږ ته یو بل adverb تشریح کوي. adverb هغه لفظ ده کوم چې موږ ته صفت verb یا فعل او بعضی وخت یو بل قید تشریح کوي. For example, you speak quickly. You speak quickly. ته تیزی خبرې کوي. speak پکې verb شو، quickly پکې adverb شو. نو speak دلته موږ ته چا تشریح کا adverb، quickly چې سره کوم خبرې کوي تیزی سره خبرې کوي. They are very happy to ډیر زیات خوشحاله دي. very زیات پکې څه شی شو adverb شو. happy دا صفت شو. نو happy موږ ته چا تشریح کا adverb very. همداسې he writes very quickly هغه ډیر تیز لیکل کوي. very هم پکې adverb شو، quickly هم پکې adverb شو. adverb پس د بل adverb به موږ ته تشریح کا. نو دا adverb چې موږ ته څه شی ښیي تشریح کوي adjective او verb او بعض وخت یو بل adverb موږ ته تشریح کوي. همداسې دویم دای conjunction معنا حرف ربط یا د ربط توری is a word دا یو لفظ ده which joins کوم چې سره یوځای کوي two words دوه کلمې sentences دوه جملې clauses کلازونه and phrases دوه دانې فقرې like a student or teacher زده کوونکی یا ښوونکی or پکې څه شی شو conjunction شو حرف ربط شو. د دې په واسطه باندې دا دوه words سره join شو یوځای شول. وحید and فواد are students وحید او فواد زده کوونکي دي. and پکې څه شی شو کنجنکشن شو. کنجنکشن همداسې و adverb دې باره کې موږ ځان ته مفصلې بیا خبرې کوو. نو به تاسو دا دواړه تعریفونه زده کوئ چې یو د adverb تعریف او بل هم د کنجنکشن. راځو د لغاتونو برخې ته. anything معنا هر شی. appear ښکاره کېدل. apple خو پیژنئ دا مڼې ته وایي. approach معنا را رسېدل. area معنا سیمه ساحه. argue بحث کول جی د ګا په آواز ورکوي. arm mat. argue area approach apple appear anything appear apple approach area argue د جملو برخه ده. بیا هم دوه جملې دي. لومبنۍ ده I am with fast زه روژه یم یا ما روژه نیولې ده. I broke my journey in Kabul زه د سفر په وخت کې په کابل کې پاتې شوم. نو دا کابل نوم ترې لرې کې کوم ځای کې چې پاتې کېږم هغه نوم ورکړئ. I broke my journey in Peshawar زه د سفر په وخت په پېښور یا پېښور کې پاتې شوم. نو I broke my journey in ننګرهار امریکا هر ځای چې ستاسو خوښه وي. نو دا د نن ورځې درس چې د ګرامر برخه کې مو په adverb او کنجنکشن باندې خبرې وکړې چې adverb موږ ته څه شی ښیي یو adjective یا صفت verb یا فعل and sometime another adverb یا بعضې وخت یو بل adverb موږ ته تشریح کوي. همداسې کنجنکشن و چې دا joins یوځای کوي two words دوه دانې لفظونه یا کلمې sentences جملې phrases فقرې او یا clauses کلازونه سره یوځای کوي. همداسې یو اته لغت او دوه دانې همدا جملې وې. هیله ده چې درس مو خوښ شوی وي. تیر درسونه او نوي درسونه هم راسره تعقیب کړئ. تر سبا ورځ مو په پاک سیستم تعالی سپارم. ښې چارې باب له کتلو مو مننه. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.